یا هغس خبره نه ده. وای ما دغه ورته ویله ده نه راسره منله. بس نو ما زه به تا څه وکړمه ښه. ما ده بس دغه نوم پر وخندل په هغه ماښام ښه چې بیخي بس. سلام علیکم ځوانه. وعلیکم سلام. یو ګړی جوړ بخیر. څنګه یاست؟ ښه یې جوړ یې؟ خیرات یاست؟ خیر اوسې. اوسې ژوندی اوسې. لږ دغه خندا و د خبرې کې د کنټرول کې یو څه قرار سي نو باره به مشکل نه وي انشاءالله. ولې خیر خو دی؟ دغه زموږ کور دی نو کور دی تا ته معلومیږي ښځې دي او کوچنیان دي ماشومان دي سره بد کوم حاجي صاحب کوم صاحب کور کې ولاړم په کوڅه کې ولاړم. کور کې نه یې ولاړ ستا قربان سمه دلته سړی بد ایسي بده خبره ده په کوڅه کې سړی په داسې انداز خاندي یا غټې غټې په زوره خبرې کوي چې هغه په کورو کې اورېدل کېږي. دا دونه ما چې څه جدي موضوع یې راخیستې ده واورم دا دونه موضوع نه ده ورسه. خبره واوره ځوانه. صحیح دی ورسوم نو قلم اعصاب مه راخرابوه ورور. ستا لپاره وایمه ګوره دا زما کور دی. هلته ټلیفون ته مو مه شرموه وروره ولاړ شه. ټلیفون یې وارې کته که دغه هم زما اعصاب مه راخوره فرض روژه وګوره ته اوس دلته بیا موږ ته نصیحتونه کوې. نصیحت نه درته کوم ستا قربان سم دا روژه زما هم روژه ده دا بل هم د ګردو روژې دي. زما او ستا روژه فرق کوي وروره. څه فرق کوي خو ته دغه 14 ساعته روژه زه هم نیسم ته هم نیسې وروره دلته د کور وبغلته ولاړې په زوره خاندې غلطه خبره ده. حاجي صاحب همدغه به ښیي چې بیرته ولاړ شې خپل کور ته کنې اعصاب مې نور خرابېږي. کشر هلک یې کشر مشر پسې پرېږده زه درته هم لاړ شه وروره اعصاب مې نور درته خرابېږي. بلا دې د دغه سپین ږیري خطر ماتر بلا هېڅ شی بلا نسم کولی ځکه چې روژه ده نور مې اعصاب مه راخرابوه ځه ولاړ شه. تا ته به ځان ښه ایسي ودرېږه پروا نه کوي نو. هو ځه بلا ډېر خبرې مه کوه. دا د نن سبا کشران سول پسې لکه هوا راسې وروره په دا فرض روژه کې نصیحتونه پر څه رقم غمیږي پر دې مغزو کنې په یو خاطر خو نو ښه وایي ورور. څونه ارام راته ګډ څونه ښې خبرې راته وکړې او زه څونه خوشک ورسره ولاړم څونه په درد خبرې ورسره وکړې څه به کېدلی چې ما چې 2 قدمه اخواته څه ووایم ده ته ویې وایه چې بس صحیح دی حاجي صاحب ته صحیح ووایه بخښه ورته سره کوم بس پسې وربسم مجبوره حاجي صاحب وبخښه یو څه دا کور سره رادورې شه ما ته بخښه وکړه حاجي صاحب ډېر به زه به ولاړ شم مشکل نشته خیر اوسې مننه ډېره بخښه راته وکړه. احتیاط کوئ لږ ښه دا روژې د ګردو مسلمانانو روژې دي بیخي صحیح دی حاجي صاحب کور دې ودان شا خیر اوسې مننه که روژه ماته زما سره ځې راځه حاجي صاحب خیر اوسې والله خوشحاله کېږم جوړ اوسې خیر اوسې مننه په مخه دې ښه خدای دې خوند یې وکړي په بدن کې داسې ورشکې شي.